سلام دوستانو، په دې ویډیو کې مې د دوپیازه پخولو ډیره اسانه طریقه در سره شریکه کړې ده. هیله د ویډیو مو خوښه سي. که مو یو ځل دوپیازه په همدې طریقه باندې آماده کړه نو مطمئنه یم بیا به هر وخت همداسې پخوئ، ځکه په دې طریقه باندې دوپیازه ډیره زیاته خوندوره پخیږي. اول په دیګ کې څه کم یو ګیلاس غوړ اچوو. کله چې غوړي ښه ګرم سي 1 کیلو د خوسي غوښه ور اچوو. یو قاشوغه د وچې اوږې پوډر مې ور واچوه. که تاسو وچه اوږه نه خوښیږي نو کولی سئ تازه اوږه ور واچوئ. غوښه ښه سره کوو تر څو اوبه یې وچې سي او غوړ پرېږدي. دلته غوښه ښه سره سوه، بیا مې نیم پیاز ور اضافه کړ. یو 15 دقیقو لپاره مې نور هم له پیازو سره کړه. ورپسې مې نیم ګیلاس اوبه ور اضافه کړې. یو قاشوغه تور مرچ مې ور اضافه کړې. ضرورت په اندازه مې مالګه ور واچوله. د دیګې بخار سر مې پې بند کړ. 10 دقیقو لپاره مې په کم حرارت باندې بخار ورکړ تر څو غوښه نرمه سي. دلته غوښه ښه نرمه سوې وه. 15 دانې پیاز مې ور اضافه کړ. یو دانه د لمر مرچ مې ور واچوه. 2 قاشوغو په اندازه باندې مې د لیمو اوبه ور واچولې. یو قاشوغه مې سرکه ور اضافه کړه. دوباره مې دیګ سر پې بند کړ. 15 دقیقو لپاره مې په کم حرارت باندې بخار ورکړ تر څو پیاز یې هم لږ ذره نرم سي. دلته تاسو وینئ ډیره ښه دوپیازه تیاره سوه. ډیر ښه رنګ لري او ډیره خوندوره هم وه. امید لرم تاسو ته به د دې دوپیازې جوړولو طریقه ښه اسانه او روښانه ښکاره سوې وي او تاسو یې هم حتما په کور کې وازمایئ. که ویډیو مو خوښه سوې وي نو مهرباني وکړئ لایک او سبسکرایب وکړئ او زما ملاتړ وکړئ. ډیره مننه.